ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې ټولو شاګردانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځو زموږ نننی درس ته د معرف د زده کړو په بهیر کې زموږ موضوع چې دا د 10م صنف بیولوژي درېیمه موضوع نن تشریح کوو. په درېیمه موضوع باندې خبرې کوو چې 10م صنف د بیولوژي درېیمه موضوع چې دا هغه څه دی منرالونه دي. یعنې په تېر درس کې موږ تاسې په میتابولیزم باندې خبرې وکړې. موږ تاسې تېره موضوع چې وه هغه میتابولیزم ده. اوس راځو منرالونو ته. منرالونه چې دی موږ تاسې چې د انسان بدن چې ده هغه منرالونو او یو شمېر منرالونو او عناصرو ته اړتیا لري. یعنې ځینې منرالونه او عنصر چې دی هغه د انسان د بدن لپاره ډېر ضرور دي، هغه باید واخیستل شي. یعنې ځینې عناصرو ته اوس څېړنه چې ده هغو ښودلې ده چې ځینې عناصر او منرالونه شته چې د هغوی کمبود چې ده یا د هغوی کموالی چې ده په بدن کې د نامطلوبو اثرونو د رامنځته کېدلو لامل کېږي. یعنې یو شمېر منرالونه او عناصر دي چې هغوی ته د انسان بدن اړتیا زیاته ده او ځینو ته چې ده هغوی ځینو عناصرو ته کمه اړتیا لري د انسان بدن. یعنې عناصر او منرالونه چې دي هغه د اړتیا له مخې په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. منرالونه د اړتیا له مخې په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. اول ډېر مصرفي عناصر او دویم چې ده هغه لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې په ورځ کې ورته د انسان د بدن اړتیا چې ده له هغه له 100 ملي ګرامه څخه زیاته وي. یعنې دغو ته د انسان د بدن اړتیا چې ده له 100 ملي ګرامه څخه زیاته ده. په اصطلاح باندې لکه کلسیم چې ده، فاسفورس ده او اوسپنه ده. کلسیم، فاسفورس او اوسپن ته د انسان د بدن اړتیا په ورځ کې د 100 ملي ګرامه څخه زیاته ده. یعنې له 100 ملي ګرامه څخه زیات باید دغه عناصر واخیستل شي. او بل چې دی لږ مصرفي عناصر. لږ مصرفي عناصر چې دی هغه عناصر دی چې هغوی ته په ورځ کې د انسان د بدن اړتیا چې ده هغه د 100 ملي ګرامه څخه کمه وي. یعنې د 100 ملي ګرامه څخه کم باید واخیستل شي. هغه عناصر چې لږ مصرفي عناصر دي او د انسان د بدن اړتیا ورته په ورځ کې کمه وي، یعنې هغه له 100 ملي ګرامه څخه کم واخیستل شي. هغه لکه مثال ایوډین او فلورین ده. ایوډین او فلورین ده. یعنې دا باید له 100 ملي ګرامه څخه کم په ورځ کې واخیستل شي. او بل چې د کلسیم رول چې ده هغه د هغوی لومړی رول چې ده هغه د اعصابو په فعالیت کې ده. یعنې د اعصابو په فعالیت کې کلسیم عنصر چې ده هغه مهم رول لوبوي او په اعصابو په فعالیت کې مهمې دندې سرته رسوي. که چېرته د انسان په بدن کې کلسیم کم شي، یعنې کلسیم اندازه که چېرته کمه شي، یعنې کلسیم آیون چې کم شي، کله چې د انسان په بدن کې د کلسیم اندازه یا د کلسیم آیون چې ده هغه د هغه غلظت کم شي، نو د عصبي سیستم د خرابوالي لامل کېږي. یعنې په اعصابو کې څه تغیرات رامنځته کېږي. نو له دې کبله چې کلسیم په اعصابو کې مهم رول لري، د هغه غلظت چې د هغه په وینه کې باید څنګه شي؟ ثابت پاته شي. یعنې په وینه کې په طبیعي ډول باندې کلسیم موجود ده. که چېرته د کلسیم اندازه کمه شي، نو د هغوی د فعالیت د پوتنسیل سبب ګرځي او پوتنسیل رامنځته کېږي. که چېرته دغه پوتنسیل چې ده حرکي وي، یعنې په لاس باندې وي، نو په لاس یا د مټ په عضلات چې ده هغه څنګه کېږي؟ منقبض کېږي. کله چې د لاس یا مټ عضلات منقبض شي، او هغه چې کله منقبض شي، نو د لاس ګوتې چې دي هغه شخې پاته کېږي او بیا هېڅکله هم نه راټولېږي. نو دا د کلسیم کموالی ده. او بل که دغه موضوع تر ډېره حده پورې جریان ولري، یا مثال په زیاته اندازه باندې کلسیم کم شي، نو د حنجرې عضلات چې ده هغه هم منقبض کېږي. کله چې د حنجرې عضلات منقبض شي،
نو بیا د سابندي یا سالنډي لامل ګرځي او د انسان د مړینې سبب کیږي. همدارنګه کلسیم نورې هم ډېرې دندې سرته رسوي. یعنې کلسیم چې ده هغه د هډوکو یو جز ده. کلسیم چې شی ده د هډوکو یو جز ده، په هډوکو کې هم مهمې دندې سرته رسوي. یعنې د هغه څخه وروسته چې کلسیم چې ده هغه د هډوکو په جوړښت کې او په هغې کې مهم رول لوبوي. او د انسان په بدن کې د پام وړ فاسفورس هم شتون لري چې هغه د فاسفیټ د آیون په بڼه باندې موجود ده. د انسان د په بدن کې فاسفورس هم شتون لري چې هغه د فاسفیټ د آیون په بڼه باندې څنګه موجود وي. یعنې فاسفورس اندازه چې ده هغه له 100 متره مکعب څخه یعنې 3 څخه تر 5 باندې وي. 3 څخه تر 5 په اندازه وي. یعنې په کافي اندازه باندې د انسان په بدن کې فاسفورس هم شتون لري. او بل چې د حیواني د نباتي حجرو لپاره د هغوی د فوتوسنتیز او د نورو عملیو لپاره اوبه هم مهم رول لري. یعنې په اوبه هم په حجره کې په زیاته اندازه باندې موجوده وي. او بل راځو عناصرو ته راځو. مثال چې کلسیم چې ده، کلسیم سرچینې چې دی کلسیم په شیدو، پنیر او حبوباتو کې موجود ده. یعنې کلسیم په شیدو، په پنیر او په حبوباتو کې موجود ده. او همدارنګه کلسیم د هډوکو په جوړښت او د وینې په پړن کېدلو کې مهم رول لري. یعنې کله چې په بدن کې کلسیم کم سي نو د هغوی د ودې د وریا کېدلو او د هډوکو ضایعات رامنځته کېږي. کله چې کلسیم اندازه کمه سي نو د هغوی وده ورو کېږي او د هډوکو ضایعات پکې څنګه کېږي رامنځته کېږي. او بل چې ده فاسفورس چې ده، فاسفورس چې ده په شیدو، پنیر او غلو دانو کې څنګه ده موجود ده. همدارنګه فاسفورس چې ده د هډوکو او د غاښونو په جوړښت کې مهم رول لوبوي او عصبي پیغامونه څنګه کوي لیږدوي. فاسفورس چې ده هغه عصبي پیغامونه لیږدوي او د هډوکو او د غاښونو په جوړښت کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه کله چې فاسفورس د انسان په بدن کې کم شي یا د فاسفورس اندازه د انسان په بدن کې کمه شي نو د هډوکو ضایعات څنګه کېږي رامنځته کېږي. یعنې هډوکي چې دی هغه له منځه ځي. او بل سوډیم ده. سوډیم چې ده هغه موږ تاسو یایو چې هغه په مالګه او پنیر کې څنګه کېږي پیدا کېږي. یعنې سوډیم چې ده هغه خپله په مالګه او پنیر کې څنګه کېږي پیدا کېږي. همدارنګه د بدن د اوبو د تنظیم او د عصبي پیغامونو په لیږدولو کې مهم رول لوبوي. همدارنګه کله چې سوډیم اندازه کمه شي نو د اشتها کموالی رامنځته کېږي. یعنې اشتها یې څنګه کېږي کمیږي. او بل چې ده اوسپنې چې ده په غوښه، هګۍ او غلې دانې حبوباتو کې څنګه کېږي پیدا کېږي. اوسپنه په غلې دانې، په هګۍ او حبوباتو کې څنګه کېږي په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. او اوسپنه چې ده هغه د سرو کرویاتو په جوړښت کې مهم رول لوبوي. یعنې کله چې اوسپنه کمه شي بدن کې نو د وینې کموالی څنګه کېږي رامنځته کېږي. او کله چې وینه کمه شي د بدن مقاومت چې ده هغه څنګه کېږي کمیږي. نو د وینې په بدن کې باید د اوسپنې اندازه چې ده هغه ثابته وساتل شي. یعنې که چېرته اوسپنه په بدن کې کمه شي نو د بدن مقاومت چې ده هغه څنګه کېږي کمیږي. او بل چې ده ایوډین ده. ایوډین چې ده په ایوډین لرونکو مالګو کې، کبانو کې او په سمندري خوراکونو کې څنګه کېږي پیدا کېږي. همدارنګه د تایرویډ چې ده، ایوډین چې ده په بدن کې دندې ده د تایرویډ د غدې تنظیم ده. یعنې تایرویډ غده چې ده د هغوی په هورمونونو په جوړښت کې برخه اخلي. او بل یې چې کله چې ایوډین چې ده هغه په بدن کې څنګه سي کم سي. یعنې دې جدول کې تشریح کېږي کله چې ایوډین چې ده هغه په بدن کې کم سي نو د تایرویډ غده چې ده هغه
غټیږي او کله چې تایروید غده غټه شي نو د جاغور ناروغي چې دا هغه څنګه کیږي رامنځته کیږي. یعنی د جاغور ناروغي چې دا هغه په اصطلاح باندې د جاغور ناروغي چې دا هغه د ایودین د کموالي له امله څنګه کیږي رامنځته کیږي. یعنی زیاتره عناصر دي چې هغه په بدن کې مهمې دندې سرته رسوي. او بل چې جاغور ناروغي چې دا هغه د ایودین د کموالي له امله رامنځته کیږي. یعنی کله چې ایودین چې دا له خپلې اندازې څخه زیات واخیستل شي، موږ مخکې ویلي چې ایودین باید له 100 ملي ګرامو څخه په ورځ کې کم باید واخیستل شي. ایودین ته عناصر ته د بدن اړتیا چې ده په ورځ کې له 100 ملي ګرامو څخه کمه ده، یعنی په کمه اندازه باید واخیستل. که چېرته ایودین زیات واخیستل شي نو له 100 ملي ګرامو څخه زیات واخیستل شي نو د جاغور ناروغي څنګه کیږي رامنځته کیږي. نو جاغور ناروغي چې ده هغه د ایودین د کموالي له امله رامنځته کیږي، زیاتوالي له امله. او په اصطلاح باندې موږ تاسې چې ایودین کموالی چې ده په جنین کې د ودې د ورو کېدلو، کوم جنین چې ده هغه د ودې د ورو کېدلو لامل کیږي او د جسمي او ذهني وروستوالي لامل هم کیږي. یعنی کله چې ایودین کم شي د جنین د ودې د ورو کېدلو او د جسمي او ذهني وروستوالي لامل کیږي. او بله موضوع چې ده هغه په میتابولیزم کې د غیر عضوي مرکباتو رول چې ده. د ژوندیو موجوداتو بدن چې ده هغه تقریبا له 15 څخه تر 95% پورې څه لري؟ اوبه لري. د ژوندیو موجوداتو بدن چې ده د هغوی جوړښت چې ده له 15 څخه تر 95% پورې اوبه لري. یعنی د دوی بدن له 15 څخه تر 95% پورې له اوبو څخه څنګه شوی ده؟ جوړ شوی ده. اوبه چې د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. یعنی دوه مهم عناصر چې هغه هایدروجن او اکسیجن ده هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهمې دندې سرته رسوي. همدارنګه نباتات چې دي هغه د خپل پایښت لپاره مدني توکو او اوبو ته اړتیا لري. یعنی کوم مهم مواد چې په ځمکه کې موجود وي نو هغه نباتات چې د وړو تار ډوله ریښو په واسطه باندې څنګه کوي؟ جذبوي. او هغه څنګه کوي؟ اخلي. نو نباتات چې دي اوبو او منرالونو ته زیاته اړتیا لري، په اصطلاح باندې په زیات ډول باندې هغوی ته ضرورت لري. یعنی په اوبو کې چې کومې اوبه نبات کوم منرالونه چې اخلي یا معدني توکي چې اخلي له خاورو څخه نو هغه د اوبو هغه د کوچنیو ریښو په واسطه باندې اخلي. او بله یایو چې کله چې نبات اوبو اخلي په اصطلاح باندې هغه دوه انتقالي عنصر چې دي هغه په نباتاتو کې موجود دي چې یو ته زایلم وایي او بل ته چې وایي فلویم ورته وایي. زایلم چې ده هغه مهم خوراکي مواد چې دي یا معدني مواد چې دي هغه مواد چې له ریښو څخه اخیستل شوي وي هغه د نبات ساقې او نورو برخو ته پاڼو ته او نورو برخو ته یې څنګه کوي؟ لیږدوي. او فلویم چې ده هغه پخه شوې شیره چې ده هغه له پاڼو څخه د نبات ریښو او نورو برخو ته انتقالوي. نو دغه انتقالي عنصر چې دی هغه په دوه ډوله دي چې یو یې زایلم ده او بل یې څه ده؟ فلویم ده. یعنې دا هم مهمې دندې سرته رسوي. او بل چې ده د کلسیم کموالی چې ده هغه په کوچنیانو کې د هډوکي د نرموالي سبب کیږي یا د هډوکو د نرمېدلو سبب کیږي چې دا ناروغي چې ده هغه د راشیتیزم په نوم سره څنګه کیږي؟ یادیږي. او بل چې په لویانو کې د هډوکو د ډډوالي یعنی پوک لامل هم څنګه کیږي. یعنی په لویانو کې د هډوکو د پوک یا د ډډوالي لامل کیږي د کلسیم کموالی. او په ماشومانو کې چې دا هغه د هډوکو د نرموالي لامل کیږي او په لویانو کې د هډوکو د ډډوالي یا پوک لامل کیږي. همدارنګه د فاسفورس اندازه چې ده په هر بالغ انسان کې چې ده هغه فاسفورس چې ده تقریبا 0.5 کیلوګرام فاسفورس لري. د هر بالغ انسان بدن چې ده هغه 0.5 کیلوګرام چې ده هغه فاسفورس لري.
د هر بالغ انسان بدن چې ده یعنی د کلسیم چې ده فاسفورس چې ده هغه د انسان د عصبي سیستم لپاره هغه څنګه ده ضرور ده. او بل چې د ایوډین کموالی چې ده د ایوډین کمیدل چې دی هغه په اصطلاح باندې که چیرې د هغوی ته د بدن اړتیا چې ده په ورځ کې 100 ملي ګرامه څخه کمه ده. که چېرته په زیاته اندازه باندې ایوډین څنګه سي جذب سي یعنی تر 100 ملي ګرامه څخه زیات ایوډین جذب سي نو هغه د جاغور ناروغۍ رامنځته کوي. یعنی په پایله کې تایروید غده چې ده هغه څنګه کیږي غټیږي. یعنی کله چې تایروید غده غټه سي نو بیا په پایله کې څه رامنځته کیږي د جاغور ناروغۍ څنګه کیږي رامنځته کیږي. نو کوم پلان چې انشاءالله خلاص کوو یو په خلاص ډول باندې یایو چې اوله موضوع زموږ تاسو چې و منرالونه و. منرالونه چې دی هغه په دوه ډوله و. څو ډوله و؟ په دوه ډوله چې یو یې لږ مصرفي عناصر یا منرالونه او بل یې چې ډېر مصرفي عناصر دی. ډېر مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر و چې موږ تاسې وویل چې هغوی ته په ورځ کې د بدن اړتیا چې ده هغه 100 ملي ګرامه څخه زیاته وي. لکه کلسیم و فاسفورس و اوسپنه وه یعنې دغو عناصرو ته د بدن اړتیا چې ده په ورځ کې 100 ملي ګرامه څخه زیاته ده. او بل ډېر لږ مصرفي عناصر چې ده هغه عناصر دي چې د انسان د بدن اړتیا ورته په ورځ کې 100 ملي ګرامه څخه کمه وي. یعنی 100 ملي ګرامه څخه کم دی باید څنګه سي واخیستل شي. لکه ایوډین او فلورین چې دي ایوډین او فلورین چې ده هغوی ته د بدن د اړتیا کمه ده او په کمه اندازه باید څنګه سي واخیستل شي. د کلسیم لومړی رول چې ده هغه د اعصابو فعالیت کې ده. یعنی کلسیم چې ده هغه د اعصابو فعالیت کې مهم رول لوبوي. نو په دې خاطر باندې کلسیم اندازه چې ده هغه باید په وینه کې ثابت پاتې شي. که چېرته د کلسیم کم شي نو د ذهني پوتنشل اندازه چې ده په هغوی کې تغییر راځي یا د اعصابو د خرابېدلو یا ضعیف کېدلو لامل کېږي. او که چېرته دغه عضلات چې دي د اعصابو په واسطه باندې د لاس یا مټ عضلات چې دي هغه منقبض کېږي. یعنی که چېرته هغه منقبض شي نو د لاس ګوتې چې دي هغه شخې پاتې کېږي او بیا هېڅکله هم نه راټولېږي. نو د کلسیم اندازه باید ثابت پاتې شي. او د کلسیم له امله د حنجرې عضلات چې دي هغه هم څنګه کېږي د حنجرې عضلات منقبض کېږي. نو کله چې د حنجرې عضلات منقبض شي نو له هغه څخه وروسته د ساه د بندېدلو لامل کېږي او وروسته د ساه د بندېدلو امله شخص مړ کېږي. او بله موضوع چې زموږ تاسې هغه په هډوکو کې د پام وړ فاسفورس هم موجود دی. یعنی فاسفورس چې دی هغه د 100 سانتي متر مکعب یعنی له 3 څخه تر 4.5 پورې موجود وي. او بل موږ تاسې یایو چې د نباتات چې دی هغه معدني مواد یعنې غیر عضوي موادو ته په زیاته اندازه باندې اړتیا لري. او بل ځینې عناصر دي چې هغوی سرچینې چې دي او د هغوی په بدن کې دندې چې دي هغوی کموالی. کلسیم چې ده هغه په شیدو پنیر او حبوباتو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. یعنې کلسیم چې ده په شیدو پنیر او په حبوباتو کې پیدا کېږي او کموالی د هډوکو د نرموالي لامل کېږي او همدارنګه د وینې د پړنګ کېدلو لامل کېږي او د هغوی په پایله کې د هغوی بدې اغېز چې دی کموالی د هډوکو ماتېدل دی یا په اصطلاح باندې د هډوکو ضایعات څنګه کیږي رامنځته کېږي. همدارنګه فاسفورس چې ده هغه په شیدو پنیر په غوښه او په هګۍ کې پیدا کېږي. سودیم چې ده هغه په مالګه او پنیر کې پیدا کېږي. همدارنګه اوسپنه چې ده په غوښه هګۍ او په نورو غلو دانو کې څنګه کیږي پیدا کېږي. نو انشاءالله نور وخت پوره ده او دا وه چې موږ د نن ورځې موضوع وه چې هغه منرالونه و. راتلونکي به انشاءالله نوی فصل شروع کېږي او په راتلونکي به بیا هم د یوې بلې موضوع لپاره انشاءالله حاضرېږو.